Bismillahirrahmanirrahim. PowerPoint song class dai Riyam class ta PowerPoint تخلصوا له طریقه مله محتمل شوم کنه ها ما تر سایت شه د سره هم کې چرته رسیدلی او د ساحه کې ډراینګ ګروپ ته کنه پاراګراف ګروپ مو پرون یاله دی پورا چې ها من سره منه چې د سره شیپس دي شیپس نه مطلب دا ده چې مختلف ډول شیپونه یا شکلونه تاسو کړل شئ چې روح مثال په تور مستار په کور د ځینې کلیک کای په یو سټار وړم هغه مختلف ډول په پاورپوینټ پروګرام کې خپل هغه ډیزاینینګ کیږي د کچته سیوا د سیوا به کنه تاسو ډیزاینینګ سافټویر ونه لرای فوټوشاپ شولو یا نور سافټویر تاسو کړل شئ د پاورپوینټ څخه هم سره کوم ته وکړئ استفاده وکړئ ډیزاینینګ وکړ ډېر خپل ډیزاینینګ کیږي صحیح ده چې کوم ډول شیپونه په کور د ځکه څخه کې روخلای د ځنه کړل شي چې شیپ سره کوم ته کوي روخلای ارشه هم ته د ډول منل کوم مختلف هدفونه پورته څخه کړل شي چې شیپ سره کوم ته کوي استفاده کوي هغه مخ کې چې مونږ کله سلایډونه مسلکي سلایډونه یو پروجیکټ کې وکړو هغه ته به تاسو پاته لګي چې سره کوم ته مونږ شیپ روخلو دا کوم شیپ کوم ځکه وی شو صحیح ده شیپ نه پښ ولای دی پوسټ مونږ کړل شو د ځنه کړل شي یو ټیکس باکس هم روخلوي نه دا ټیکس باکس هم چوالای در شکل کوي د سره ټیکس باکس ټیکس باکس نه پیږي چې په خاطر استعمالېږي چې په خاطر په یو نشونه زبند لیکنه شونه کوي مکتب کتابو کې هم د مریالي بیا مثال په دې کونج کې ځل لیکنه کم د کونج کې هم په نارمل حالاتو کې لیکنه نشي نو د حالات کې د وخت به ټیکس باکس نه استفاده کوي یا ځنه حالات کې مونږ ځینې هغه چې په یاس کتابونه هغه د ټیکس باکس په غوي الته پی ډی اف د تغیرات نه کړل کېږي نو ډېر وخت ټیکس باکس نه استفاده کوي خپل نوم په ویچو یا غلطه به د خپل نوم نشي دا سره انټلیکچوال پراپرټي د چې دا کې په ګوت نه وای ځینې مختلف ډول غشې مرخصتل شي دا په دا ډول غشې یا ځینې غکم لیدلې کتابو کې د غشې کښ کړی سي دا په دا ډول کړل شي چې روح لسي دا هم کې من سره شیپ چې دا مخته انزرټ کې مر روان دی په دې کې چې وای یو د دې شیپ سره یو منیورز یا هغه بیا زه تاسو په انزرټ کې شیپ ته سره کوم ته کال راغټل ورکوي سي دا ها بل چې د من سره ارینج د ارینج نه مطلب دا کچېرته موږ شیپونه خوستي وي یا انزرټ تر شام هم کې مو دا شیپ راخستلو سي دا د شیپ مې راخستلو یو بل شیپ مې راخستل دي زنه دا شیپ په دې څخه کې ډرا کړلو خو دې کالر زدا ډاول کم هر شی دا شیپ مې راخستلو خالي تاسو چې معلومات او شدا مې دا ډاول کړلو وزه دا وړم چې دا شیپ سره کم د کم ترتیب کم ارینج کم رشه هم ته هم کې لمړی سره ارینج دی ارینج نه مطلب دا د چالون د ټول لون د شیپ چې دا سلیکټ کای زه غواړم چې سار ته وړم برینګ ټو پرانټ نه مطلب مخ کې وړل سي دا د ټول سار ته وړل کنه زه دا شیپ غواړم کنه دا شکل چې زه د چیرته لورشیا سنټ باک ټول شته ولګم سنټ باک لړل کنه او که غواړئ چې وکای یو سټیپ شو غتر وړای لون دیغه یو سټیپ غتر وړای خلی د سره نه در پوسه شي بیا به چې برینګ فارورډ نه بکلیک کای نه دیغه شنه اوس یو پوسه خو نه ده کنه خلی یو سټیپ مختر ورځ دا شین کوم غش شي دای دا یو سټیپ ټول شته نه وړ خلی یو سټیپ سره تا وړم بیا به چې نه کلیک کای سنټ بیکورډ نه بکلیک وکای خلی دیغه کوم د نه کلیک وکای کسه هغه شو ته نه د لټ شوی اصل کې مو سره یو سټیپ چې وړای send backward یا کا یو سټپ مخته وړای برینګ فارورډ نه بکلیک کسي دا اکسوی پرم دا غوړم چې زدا شیپونه دی دا چې کم ګروپ کم دا به درس سلیکټ کای چې نه سلیکټ کای شیپ بٹن مو شیپ بٹن په ونه سای شیپ بٹن سي دا سلیکټ شوال ارشه چې وکای دا به ګروپ کای اوس د من سره یو ګروپ شول کزه دا ډیلیټ کوم من سره ډیلیټ کیږي بل چې د من سره ان ګروپ دا اوس ګروپ شوی دی کنه بیرته ان ګروپ کوم چې به وکای ان ګروپ نه بکلیک کوم من سره د بیرته ان ګروپ شوالو اور شای یو سی ته چې حرکت ورکوي د من سره ان ګروپ دی دا زون ته صبح دی هر یو ها بل چې د من سره ریګروپ دی ریګروپ نه مطلب دا چې بیرته ګروپ کوي سي دا شی دلته زر شمغه کنټرول وای کم سلیکټ کم شیپ بٹن سره دا مو چې کړی دا مو ګروپ کړل سي دو اوس بیرته مې ان ګروپ کړل وینه هغه اپشن غیر فعال دی کنه اوس ګروپ ان ګروپ مې کړل زه بیرته غواړم چې اوس دا بیا ری ګروپ کوم بیرته ګروپ ته حالت ترلم ری ګروپ نه کلیک وکړ بیا ګروپ کله په انګلیسي کې و دا غام دا
قوانین هم د چې کله د یوه لغات په سر کې غ رغلی وي ار صحیح ده. عموم کې د لغاتو نه ځینې لغاتو ته چې ار اډ شوی وي صحیح ده، لکه ریډو بیا کړل، د ریویو بیا کتل، ویو کتل دی که نه ریویو بیا کتل. ریګروپ معنا بیا بیرته ګروپ کول صحیح ده، انګلیسي مې ویلي وي. ارڅه بل چې ده موږ سره الاینمنټ ده. الاینمنټ نه مطلب کوم طرف ته دی الاینمنټ کوئ، لکه موږ سره کوم ته لیکنه مثال لیفټ ته دی وي یا مثال په طور هر شی الاینمنٹ رائٹ ته دی وي، ټاپ ته دی وي، ټاپ نه کلیک وکړئ موږ سره ټاپ ته وړله. هر شی بل چې د موږ سره الاینمنٹ باټم ته به شي صحیح ده. یا هر شی چې وکړئ بل چې د موږ سره الاینمنٹ کې ډسټریبیوټډ هارزنټل یا هارزنټل ډول دی، یا هارزنټل دی یا ورټیکل ده که نه. کمپیوټر کې اصطلاح ګورئ دی ورټیکل او دی هارزنټل افقي. بل چې د سره الاینمنټ کې لون دی الاین ټو سلایډ مطابق زه غواړم چې دا سره کوم شي الاین کېږي. دی اوس د چې مطابق کېږي الت الاین سلیکټډ آبجیکټ. اوس که څه دلته مې روغله چېرته مو دغه دې ابجیکټ مطابق چې کوم زه دغه الاین کوم دغه شیپ صحیح ده دغه ابجیکټ مطابق دا سلیکټ شولو که نه. اوس چې کوئ دا سلیکټ کوئ شیپ بټن سره بخیر زه به دلته یو ټکس باکس واخلم دې څخه کې کنټرول ان سره بهي نوې صفحه واخلم په دې کې مې چې اوس یو شیپ ورسلم دې الاینمنټ کوم. الاینمنټ ته راشئ ځینې کلیک وکړئ هوم کې ارینج ته راشئ الاین دی. الاین دا سلایډ مطابق دا موږ سره سلایډ دی که نه سلایډ مطابق موږ سره الاین کېږي. ټاپ ته یې وړئ زه مثال ورته یم چې مطابق ته کېږي الاین سلیکشن مطابق دلته راشئ یو سلیکټ کوئ دا سلیکټ دې مطابق دی موږ سره یو بالغه مې راوستلو داسې کې مې وچولو. زه چې کوم شیپ کوم که څه دې څخه کې مې شیپ وچولو که نه دا اوس سلیکټ شوی دی دې مطابق دی موږ سره یو شیپ سره کوم ته کېږي دغه شیپ الاین کېږي. رو به شه چېرته هوم کې به چېرته راشئ ارینج ته الاین سلیکشن آبجیکټ بخیر د سلیکشن آبجیکټ چېرته شلو. اوس ابجیکټ مطابق سره کوم ته کوم سره الاین کېږي اوس لیفټ ته وړئ دغه ابجیکټ مطابق کېږي. اوس زه دا غواړم چې دا کوم مانس کې غچې دی دغه چې زه دې ته لږ کالر بدل کړم چې ستاسې پاته ولګېږي دا ډول کار مې زه غواړم چې د بل ابجیکټ مانس ته لاړ شي. بیا به چې وکړئ ارینج ته به راشئ او بل لاندې به هم سلیکټ کړئ او د بل به هم سلیکټ کړئ او راشئ اوس چې وکړئ الاین سلیکټډ آبجیکټ لاندې ابجیکټ سلیکټ کړی مې د هغې مطابق یې څخه که نه او راشئ الاین چې وکړئ الاین سنټر ته کوئ الاین میډل اوس میډل ته راغللو که نه چې د مانس ته راغللو په دې ډول دا استعمالېږي. ښه بل چې د موږ سره ارینج کې روټیشن دی د هغې ته روټیشن ورکوئ په د بل ډول دې تو شي دا ډول دې تو شي دا کوم ډول چې غواړئ هغه روټیشن اصل کې دوران ته یې تووئ. بل کویک سټایل څه ډول سټایل ورکوئ دا ډول سټایلونه دومره مهم نه دي صحیح ده خو دلته یې وړي دي کمنډونه دا ډول سټایلونه ورکولی شئ. شیف فیل دی مثال شیف فیل د سره کم ته وي تاسې کړلی شئ مثال په طور ما یو سلایډ جوړ کړلو صحیح ده دا زه ډیلیټ کړم دا پارس که چې یو سلایډ شولو د ما لیکنه وکړله ځینې وخت که لیدلی مې وي د افغانستان اسلامي امارت لوګوي داسې کې پنج کې وړي وي اوس یو شیپ پر وخله هغه عکس خو څلور پنجه وي که نه دلته دا هر څه کسه ویډیو نه نشي زده کولی هغلته ویډیو په تمه کې نه یا بیا ویډیو سړي نه بور کېږي نشي کتلی هغه چې دلته کسه چې د شیپ منځ ته اوس چې کوئ شیف فیل سره کاندې منځنۍ برخه کالر دی دا ډول وي نه ځین چې مثال دې ته زه یو عکس راوړم عکس پکچر نه به کلیک وکړئ فرام فایل سټاک ایمیج نه ورک اپلاین نه به کلیک وکړئ کوم ځای کې مثال مو سره دلته هغه عکس دی زه به دلته یو لوګو عکس چې وکړم مثال په طور دا اکسل غ مې راوړل دلته اکسل نه دا یو دا کومې لستې غ چې دا لوګو دا مې راوړله دا دې ته انټر شوله که نه دې مغه کې راوړله که نه دا آوټلاین یې برېښي که نه مثال ته آوټلاین په د ساحه کې لري که نه زیړ آوټلاین زه غواړم چې آوټلاین دې سره کم ته وي
تور دی وي سپین دی وي بهي نو آوټلاین کې صحیح ده آوټلاین هم ډیرولی شم دې ځینې دا ډول آوټلاین دی ولري یا ویټ آوټلاین ډېرېږي که نه صحیح ډیشز دی ولري ایروز کیز دی ولري دا ډول ایرو کې وینئ د ځینې مکمل ډول نو آوټلاین یې کلیک وکړم مکمل آوټلاین یې سره کمته شوی منځل وړلو د شیپ فیل نه پوه شولای شیپ فیل د شیپ منځنۍ برخې ته لګي صحیح ده د آبجیکټ وینئ دغه منځنۍ برخې ته دا یې کسې منځنۍ برخه یې د فیل ده او بل مخته مه روان دي په دې ځای کې مې یو هلته خون کې راغله دغه منځنۍ برخه چې ده فیل د فیل رنګ سره کمته ځای ته چې زیړ دی د کوم آوټلاین چې د کومې بهر څخه دا یې سره کمته ځای ته چې سرې دی ده خو سور دی خو لږ د دې نه غاټ وي دا ډول دی صحیح ده داسې نه ډېرولی شئ مور لاین کې نور هم ورکولی شئ افیکټ سره کمته افیکټ دی ولري هغه کې اکثر کوم 3D افیکټ دی دا ډول افیکټ کوم ډول افیکټ د ځینې مختلف ډوله افیکټس هغه 3D افیکټ کرشي دا ډول افیکټ سره کمته اپلای کولی شئ بیا خپله پریکټس وکړئ فایند دی فایند نه مطلب دا هغه دی چې که چېرته غواړئ چې یو لغات سره کمته کوئ په یوه هغه کې پاراګراف کې یا په یوه متن کې یا سلایډ کې سره کمته پیدا کوئ په ورډ ایکسل ټولو هغه کې دا کمانډ شته چا دې ته ووایي چې مثال په طور ته په دې کې دا هغه نوم وکسه یا یو زری درکې یو ډاکومنټ دا نوم شته که نه دلته اوس زموږ سره زر سلایډ یا سل سلایډ په دې کې سرچ کوئ کسه یا سترګې مو کورنه کې که نه فایند ته راشئ فایند کې کلیک وکړئ چې فایند مو کلیک وکړله هر شی دلته وي ته ویلی که زه چې کې فایند کوم لاندې لغات کې وکسه چې موږ سره مثال په طور زه پکې وکسم چې کویک کې شته کویک لغات چې فایند نه کلیک وکړئ موږ سره کویک هلته پیدا کړل په دې ساحه کې سلیکټ کړلو نیکسټ نه چې کلیک کوئ نیکسټ بل دی په دې ساحه کې مې چې شته دې ساحه کې مې چې شته دې کې هم شته صحیح ده میچ کیس نه مطلب دا هغه د دې نه پوهېږئ میچ کیس نه چې په سر رقم ته مې لیکلی دی همدغه رقم ته که اوس دی په غاټو یې ولیکم موږ سره به د سر رقم ته کوي اوس سر پیدا کوي که نه میچ کیس د هغې سره یو شان ته زه ورته وایم چې تی په غاټو وکسه چې شته که نه که یو اوس که څه که میچ کیس نه غل لرې کړم که څه یې که په غاټو وي که په وړو وي په نارمل حالاتو کې پیدا کوي وینې پیدا کوي که نه زه که میچ کیس مې انتخاب کړ چې د سره رقم ته مې دا لږ کم ته لیکلی دی همدا رقم ته وکړه چې په دغه سلایډ کې شته که نه چې کلیک وکړې هلته چې that was the last match was we found موږ چې پیدا نه کړل درشه کلیک وکړئ we couldn't find what were you looking for هغه څه چې ته ګورې موږ دلته پیدا نه کړل د سره رقم ته لیکلی دی صحیح ده find whole words اوس که څه که د کویک زه دلته ولیکم کیو مې ولیکله په وړو مې ولیکله صحیح ده او کې مې ترېنه لرې کړله اوس که څه که زه نیکسټ نه کلیک کړم مو ترې پیدا کوي که نه اول سر لغاته که څه که هلته په دې څخه که څه هلته سیمې نه دي لیکلې هلته مې بیا یې پیدا کوي چې مثال نیم لغات مې لیکلی بیا یې مې ته پیدا کوي چې دغه لغات په نه غواړئ زه ورته وایم چې مکمل لغات درته پیدا کړه فایند دا رقم ته چې مو لیکلی دی آیا دغه لغات ته وکړه چې په دې سلایډ کې شته فایند هول ورډز آنلی د مکمل لغات اوس کلیک وکړئ زه ورته رشم بیرته میچ کیس نه د میچ کیس نه هغه لرې کوي دا شان نه وړم زه دا رقم ته لغات درته پیدا کړه فایند هول ورډز کلیک وکړئ نیکسټ کوئ فایند هول ورډز آنلی مثال ته مې ولیکلو براون صحیح ده هلته براون کې دی BROWN مې پرېښولو صحیح ده فایند هول ورډ آنلی چې کلیک وکړئ دلته سهار نه فایند ته رشم براون مې لیکل دی که نه فایند هول ورډ آنلی کلیک وکړئ دا اوس ولې کار نه کوي خیر د هغې مطلب دا د خپله یې وکړه دلته بیا هم پیدا کوي چې مکمل لغات مو لیکلی هم نه دی دی بیا هم پیدا کوي صحیح ده خپله یې وکړه صحیح ده دلته چې موږ کوم لغات لیکلی دی هماغه هر پیدا کوي خالي فایند هول ورډز د کوم لغات مو لیکلی دا وکړه چې په دې کې شته په دې کې شته اوس دا لغات براون نشته که نه هلته این هم د سره اضافه شوی ده میچ ډایرکټري زده که چې ده میچ د کاشېټ ده که چې ده دا اصل کې عربي پونټونه مې لیدلي عربي کومه لیکنه پښتو کې که هغې پوره یا میچ کسې الف حمزه هم لیدلی ده حمزه الف که نه هغه غواړئ هغه د عربي پښتو یې پوره دا درې وینې هغه یې پوره استعمالېږي ښه زه به دغه ډیلیټ کړم بل ریپلیس دی مثال زه غواړم چې په دغه کې چې دا لیکل شوی دی دا آرټیکل دی که نه وینې دا زه غواړم چې دا په دټ نه ریپلیس کړم ورشه کلیک وکړئ
زه مثال وته چې دا په دټ نیر تر ریپلیس کا ریپلیس آل که خلیج د کوم دی پیدا کړی د پدانه زه ته چې پټول چې دا دی پیدا کړلو په دان دا ریپلیس د دټ تر ریپلیس کا دا اوکې کا اوس په دې ساحه کې دټ ریپلیس شوی دی کنه دلته دټ چټول نه ریپلیس شول سه دا لغات چې چیرته پیدا کړی دا په غانه ریپلیس شول کلوز کول غوړی کلوز کای دنه په شول پاین نه ارسای ریپلیس ته ریپلیس نه مطلب دا غا چې غوړی هغه اوس ریپلیس مته وایلو لغات پیدا کوي پوښتنه یو لغات ته مثال یو چا نوم در کړی دی چې دا کې ولیکتونه غلط لیکل شوی دی بیا ته بروشه غانوم بو ولته صحیح ولیکي بیا ته په غانوم وي ته سلیکټ کې چې بدانې ز ریپلیس کول غواړم که څه پاینټ ورډ چې پیدا کوي او پوښتنه ریپلیس کوي ته چې دا پیدا کوم او په دا غنم نه ریپلیس کوم زه بیا هم مثال داس کې دیر کا زبدلته ولیکم علي دلته مې مالی ولیکل صحیح ده اوس هرشه ریپلیس نه کلیک وکړئ زه ورته وایم چې په دغه کې علي ته پیدا کا علي نوم چې کوم دی هغه په چین ته ریپلیس کا په احمد نه ریپلیس کا صحیح ده اوس علي نومونه په ریپلیس آل نه کلیک وکړئ هلته نن سره لومړی سر کې مونږ علي لیکلی و په دې کې مونږ علي لیکلی و د ساحه کې چېرته و هغه دلته مې ریپلیس کړی خپله ټرای وکړئ هغه مونږ بل چې دی ریپلیس پوینټ دی په دې څومره کسې ته مونږ پوینټ ویر کړی دی دا ډول پوینټ دی هر شی دا ډول پوینټ مو ورکړه پوینټ اصل کې شکل یې هغه ته هر شی زه مثال بل پوینټ په دانې ریپلیس کوم بل پوینټ ور بدلوم په ایریال نه مثال زه ورته چې ټایم نیو رومین تر شی ټایم نیو رومین دلته پیدا شي کنه مثال یو پوینټ مې انتها زه په دانې ریپلیس کوم دا اوکې که ریپلیس کلیک وکړئ هغه پوینټ په ریپلیس شلو کنه په دانې سلیکٹ دای سلیکٹ آل نه مطلب ټول سلیکٹ کا سلیکٹ کړل کنه د لیکنه کسې چیرته چې ویلوړ سلیکٹ آل چې کلیک وکړي سلیکٹ پر کنټرول ا شارټ کټ دا چې بورډ نه کنټرول ا پریس کوم څه بل چې دا سلیکٹ آبجیکټ دا چې چیرته مسره خالی دلته آبجیکټس دي کسه دا مو شیپونه خالی ارت سلیکٹ کارش سلیکٹ نه کلیک وکړي سلیکٹ آبجیکټ نه کلیک وکړي دا سلیکٹ دا ورډ چې ډېره ښه پته لګېږي هلته زه ته وکړم که وینډو بټن آر وین ورډ زه بیا ورډ د ویلی غوښتل چې لږ ښه معلومات شي هلته بیخي بیخي نه هر شی دلته مې کلیک وکړلو دا م سلیکټ کړلو دې ته راغلم انزرټ ته په انزرټ کې مو شیپ راغوستل صحیح ده دا ډول شیپونه مو راغوستل هر شی دا ډول زه غواړم چې کسه مو سره د خالی د شیپ سلیکټ شي هغه کمانډونه دی اس پار کوم نه کوي نه سلیکټ آل نه مطلب دا ټول شیپ او لیکنه ټول سلیکټ کا زه غواړم چې خالی آبجیکټ مو ته سلیکټ شي دا آبجیکټ لیکنه نه غواړم نو چې نه په کلیک وکړئ سلیکټ نه سلیکټ په آبجیکټ نه اوس رشه کسه دلته ودرېږئ آبجیکټ سلیکټ شوی دی کنه لیکنه لاندې کسه زه چې کلیک کا اوس چې سلیکټ کیږي عموم کې کسه په عموم حالات کې زه دې نه سکیپ شم چې کله زه سلیکشن وخلم کسه لیکنه او آبجیکټ دوړه سلیکټ کیږي کنه زه وته چې خالی د مسر آبجیکټ سلیکټ کیږي چې کله دا څه کان زه خالی مسر د آبجیکټ سلیکټ شي روبش چې په انتخاب کړئ سلیکټ آبجیکټ کوس کسه دې سلیکشن وخلم سلیکشن مې وستله اوس آبجیکټ سلیکټ کیږي کنه لاندې لیکنه هونه سلیکټ کیږي د صحیح نه داسې آبجیکټ نو دې مطلب دا ده چې مثال مته خالی آبجیکټونه سره کنده کوا سلیکټ کوای لاندې لیکنه مته ما سلیکټ کوا سلیکټ آبجیکټ نیم چې کلیک وکړلو سلیکټ اوس کسه اوس آبجیکټ خالی سلیکټ کی کنه خو دلته من سره زونته زونته بره دې ځکه حالت کار نه کور نه کوي نه د څه حقیقت ہے ښه برکړو هم دومره بحث نه پورا سلیکټ بل چې د سره سلیکشن پین دا حالت هم لیدلې سلیکشن پین وظیفه دا چې کوم آبجیکټ مو راخوستی وي دلته زه به دغه ویډیو کې بیا سلیکشن پین نه مطلب دا ده چې کوم آبجیکټ مو راخوستی وي هغه هایډ کوئ شو آل मतलब शो हाइड ऑल टूल हाइड करता कि शो ऑल टूल वाखा ये के हाइड कोई जिसने क्लिक का ये बुक के हाइड की से द सिलेक्शन पेन मतलब था वाला अतुल की इंशाल्लाह मुझसे भी इंसर्ट टैब शुरू को इंसर्ट टैब की जो कौन टेबल्स या पिक्चर या शेप्स या स्मार्ट आर्ट रोड़ा या चट्टुना ट्रांजिशन एनिमेशन टैब पावर पॉइंट के मेन टॉपिक्स दिया